حیران شم همت زد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت زد د خپلو مشرانو د سواد د فقیرې فضا د فقیره مشر سره سپین روبي سره موجود یم. اوس په د سره موږ دا خبرې کوو چې آیا د په ژوند کې خواهشات څه پوره شول پوره نه شول. اوس په کراچۍ کې څه کوي؟ نو ډېره مننه یو ځل بیا مشره دا راته ووایه چې داسې یو ارمان چې هغه ستا په زړه پروت دی پوره نه شو. یاره جی زما په زړه کې خو ارمانونه نشته. ولې دا ارمان کومه نو او زه چې هر کار وکړم نو په هغې باندې شکر ادا کوم. ارمان خو په اړه کې وي که نه د انسان چې یار دا وشوې راځه چې دا مې کړی وې دا دومره خواري چې دې وکړه د کوره بار او په یو ځای ښار بل ښار کې مزدوري. زما داسې حساب دی چې د وخت نه زما دا دغه دی که زما سره په جیب کې 15 روپۍ هم نه وي نو زما پروا نه وي او که زما په جیب کې 1 لک روپۍ هم پرتې وي نو بیا هم زما پروا نه وي. او لکه د پیسو فکر زما نه چې نه مې شوق دی او نه مې د ځمکو د کوټو د دې کورونو شوق دی. خو ضروري دغه دی چې څنګه سر پکې پسوري که نه او الواد مې په من باندې لکه رحمان بابا وایي چې ماڼۍ سلو جوړوي اخر به کوچ کړي بس ته دومره ښه ده چې په تاسو روان یو که نه روان یو. دا ته چې کراچۍ ته کله راغلی؟ کراچۍ ته زه راغلم په 1976 کې. او څه کار دې شروع کړی؟ په هغه ټایم کې چې زه راغلم زه د دغه نه راغلم د ګمبټ ورته وایي په ریسن کې هلته به ما سوانچې چلولې. دا څه وي؟ دا د کپړو میل و د کپړو دا کپړې به پکې جوړېدې دا اوسو دا کپړې د هغې نه زه رالم بیا په باواني میل کې په کار شوم کراچۍ کې. د باواني میل نه بیا هلته به تا څو تنخواه اخسته؟ هغه ټایم کې به زیات نه زیات تنخواه راتله 50-50 روپۍ د 15 به راتلې لکه 100-1.5 روپۍ میاشت داسې باندې اندازه تن جوړوي. پاتې کېدې به په دیره کې؟ او پاتې کېدم داوټ په دیره کې بیا میټرو به هغو کړو په خیرپور کې پاتې کېدم. په دیره کې به چې پاتې کېدې د هغې دیرې خرچه به څنګه؟ د هغه دیرې خرچه په 10-1200 روپۍ راتله. په شریکه نور کسان به هم وو. او کلي څه په رابطې کې څنګه وي؟ کلي که خو به خطونه متونه په هغه ټایم کې خو موبایل نه وي او خو چېرته دغه به و نه زما خو په هغه ټایم کې مور هم وه او پلار مې هم داسې کور ور به ګرځېدو نو هغه به اکثر راته زمونږ څنګه زمونږ پلار زما څنګه به راته خو لکه په کلي کې نه وه په کلي کې مې ځان دیرونه وواړه نو څه یو ورور ما بیا په ځان پسې راوسته کړ او مشر ورور زما نه مخکې راغلی هغه په دې ګمبټ کې و نو زه بیا د هغه سره میلاو شوم د هغو سره مې بیا مزدوري کړه. واده دې څومره عمر کې کړی؟ واده مې کم سے کم وشو 1976-73 کې مې واده کړی. چې کله ته په ګمبټ کې ته په ګمبټ کې چې ما مزدوري کول په هغه ټایم کې ما واده کړی. نو دا ته دلته وي هلته کویدنه وشوه یا دا ته اطلاع وکړه چې راشه جنۍ مو دله کتلې ده؟ هغه داسې حساب و چې زما مشر ورور و هغه کلي ته تللی و زما د تره لورې زما پلار والا کویدن کړی وه نو هغه چې لاړ زموږ پلار بیا هم په هغه ټایم کې وفات خو نه و پلار نه و مور خو زمونږ مخکې وفات شوی وه 1965 نه لږ وروسته په دغه ټایم کې زما مور وفات شوه. بیا ته واده له تللی وې کلي ته؟ بیا زه لاړم زما مشر ورور ما ته وویل چې ته لاړ شه او نکاح به دې وکړې. نکاح ما خبره درله سیټ کړله خو ته به لاړ شې په خپله. زه لاړم نو ما خپل تره سره خبره وکړه نو خپل وخت ته مې وویل نو زما هغه وکړې زما تره سره خبره وکړه نو هغه ویل ډېرې په کم ځای باندې لاس دي زه ورله کوژدنه کوم او واده ول هم زه کوم. زما تره ما درس زما چې کوم سخر و هغه زما د پلار د تره زوی نو هغې زه ورله واده هم کوم او کوژدنه ول هم کوم هر څه ورله کوم. ما ورته وویل چې نه ته زما سره کوژدنه کوې نو ما به خپل کور کې دا رشته به ما له کړه نو بس هغه رشته بیا ما له راکړه خو بیا دې واده وکړو رالې که نه واده نه بیا راغلی؟ ما واده ونه کړو واده بیا زما مشر ورور راوست او هغه ما له هم واده راوست او ځان یې راوست. ته کراچۍ کې وې؟ نه موږ په ګمبټ کې سیند کې که نه؟ په دې سیند کې په ګمبټ. بیا څومره وخت بعد تللی وې کلي ته؟ بیا د هغې نه بعد یو کال نیم بعد بیا زما تره ناجوړه سسخر مې چې و نو بیا موږ لاړو واپس کلي ته. بیا ما خپل کور والا په کلي کې پرېښوده او زه چې واپس راغلم چې 3-4 شپږ میاشتې وشوې بیا لاړم بیا مې خپل کور والا راوست.
دا واده خو یو غټ د غریب سړي په ژوند کې ټولو غټ خوشحالي واده وي کنه. او نو ستا چې دا واده او یو واده تیارې او نو تا دې له څه تیارې کړې او څه تنظیم دی له کړو؟ زموږ په هغه وخت کې چې واده وکړم زما په واده باندې کم سے کم پورې 200 روپۍ لګېدل. ها 200 ځکه د دې وخت په حساب څومره روپۍ وي؟ یو 200 روپۍ د هغه وخت نه اوس زما په خیال کې ځین چې دغه 12 روپۍ به هم هغه 200 روپۍ ډېرې وي. ها لکه ښه پایشه کې دې واده کړی وې. زما ښه خرچه دې کړې ده. ما چې نکاح په کومه ورځ باندې زما سره خو روپۍ خپلې کمې نه وې خو زما وښی و په فاضخېله کې او هغه بېپاري و د هغه سره به پیسې ډېرې وې نو هغه زما د نکاح په هغه ټایم کې زما دا خلکو زموږ دا کلیوالو نسبیانو په مخ کې 15,000 روپۍ په نکاح کې شمار کړې. 15,000 د 15,000 په هغه ورځو کې داسې ویل کوم چې نن سبا 40 لک روپۍ 15,000 روپۍ دونه دغه 15,000 روپۍ ځمکې پکې دی ډېرې ځمکې به پکې دی په 15,000 روپۍ نه هغه بیا زما هغه طرف بیا زما هغه واپس ورکړې نو هغه لکه خپل هغه دغه خوشحالي وکړه هغه پړی واچوله چې هر زه ورسره یم. زه ورسره یم. دا هم لویه خبره ده چې دومره یو په خاندان کې دومره یو خواله د چا څخه اوس څه نوکري کوې ته؟ اوس خو دا زه په دې بنګله کې چوکیدار یم. اوس څو تنخواه راکوې؟ اوس ما راکوي 22,000 روپۍ تنخواه. او ته دلته پاتې کېږي واړه درسره شته که نه؟ نه زما سره واړه دي روزانه کور ته ځم. مطلب ښځه بچي دلته ځان سره کراچۍ کې په دي؟ کراچۍ کې دي. ښه بچي مې دي ښځه مې ده. نو اوس خو ستا عمر څومره وي اوس؟ اوس به زما عمر کم سے کم 73 سال عمر کوي. نو ستړی شوی نه یې په دې مزدورو کې؟ نه ستړی شوی په کور کې ناستم چې بس بیا به ناست یم. هسې دا بچي چې لوی شي او د مزدوري شي او د خپلو اولادو بادو شي نو دوی خو هم دې پلار ته ټک کوي چې بابا بس که ته نور بس ارام وکړه موږ به کار کوو. نو آیا داسې تا ته دې وړو وینا نه ده کړې؟ نو ما ته خو دې وړو وینا کړله خو داسې حساب ده چې دا نه غواړم چې زه د وړو لاسته مطلب یې خپل دغه وکړم. خودداري د کې شته وړو ته به کم ځای چې ماله پیسې راکوي پرې زما په کور کې یوه ډوډۍ ده او بوډۍ مې ده که نه نو ځین چې هغوله ما پیسې ورکولی او په دې خپلو ناسو په دې باندې ما خورولی. حیران شم همت ست خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو. حیران شم همت ست خپلو مشرانو زار د پښتو